बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तانو امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به دوستانو که تاسو ته یاد وي عمر واحد یو کس و کم چې د خیبر پښتونخوا سیمې سره تعلق او په کراچۍ کې به هغې په ټیک ټاک باندې کمی ویډیو جوړولې نو هغه ستاسو وړاندې وي خو بیا داسې وخت راغی هغه غیب شو د هغې کمې ویډیوګانې چې وي هغه به نه راتلې اوس د هغې کم ویډیو چې دی تاسو کتی شئ چې د یو جنۍ سره هغه ویډیو جوړی او د ډانس ویډیوګانې هغه کوي او په کم عمر کې چې دی نو هغه هم تاسو ته پته ده چې څونه عمر دی د هغې مخکې هم موږ په دې باندې یو څو ویډیو جوړې کړې وي خو ډېر کسان زه به دا وایم چې کم سوشل ورکر چې وو هغه په دې باندې ډېر زیات تنقید کړی وو او دته دا ویلي وو چې آیا دا کم عمر کې چې ته یې نو دا ستا سره مزه نه کوي او نور قلار شه د داسې قسمه په حاشي حرکتونو نه خو هغې پې څه اثر ونه کو اوس چې کوم قسم ډانسونه دي کړي دي تاسو په سکرین باندې هم کتی شئ چې د یو جنۍ سره هغه په څه قسمه انداز کې هغه ډانسونه کوي نو ډېر د شرمناک او د ډېر د بېحیا خبره ده آیا تاسو که د دې کم کمنټس چې په کم کسان کوي نو کم قسمه کنځل چې ورته کوي نو هغه د علي شامور او بختي رحمان به هم داسې کنځل نه کوي لکه دې ته چې کم خلک هغه کوي خو دې دې پویه که ورته په شرمونو باندې وشرمېږي بس که قلار شه د دې حرکتونو نه نور قلار شه په دې عمر کې راپاسي او داسې حرکتونه کې دا کوم قسمه ډانسونه چې ته کې دا فحاشۍ حرکتونه چې کې په دې باندې خو ته ښه نه ښکاري بل د دې کوم خاندان وي کومه فیملی وي مور د ورونو او خویندې زامن صحیح وي او که هغه داسې ویډیو وګوري هغه به څه قسمه سوچ کوي هغه له به شرم ورشي چې دا زموږ نه څه شی پیدا شوی دی نو ډېر یو د افسوس خبره ده چې دا بوډا چې کم دی هغه راپاسي او داسې د غلطو جنکو سره هغه ویډیوګانې کوي او ډانسونه کوي او بیا دا کم ډانسونه چې کوي نو آیا څه قسمه حرکتونه پکې کوي هغه تاسو هغه په ویډیو کې هغه کتی شئ نو ډېر د افسوس خبره ده تاسو ټولو ته زه اخره کې یو ریکویسټ کوم چې تاسو ټول لاړ شئ د دې کوم د ټیک ټاک آی ډي چې ده په هغې باندې رپورټ وکړئ چې د دې د آی ډي هغه ختمه شي د که موږ وګورو د ده مخکې کومې آیډیانې چې وي هغه ختمې شوي وي خو اوس دا بیا نورې جوړې کړې دي او په هغې باندې هم تقریبا 60,000 نه بره فالوور دی حاصل کړي دي نو تاسو ټولو ته ریکویسټ دی لاړ شئ او د دې کومه آی ډي چې ده هغه ریپورټ کوئ چې دا د دې کومه آی ډي چې ده هغه ختم شي او د دې حرکتونه هغه دا نور قلار شي نو دغه ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان